السلام علیکم everyone welcome to محمد عامر official جی سټوډنټس په لیکچر کې موږ د کیلکولیټر پروجیکټ خبره کوو دا غي سره به تاسو ته ټیپس اینڈ ټریکس درکوم او کوم چې ډیر زیات امپورټنت دي صحیح ده که تاسو سکرین باندې وګورئ ته سیمپل زموږ سره یو ایگزیکیوټیبل فایل دی د کیلکولیټر په نیم سره سیمپل زه د فایل چې کوم دی اوپن کوم نو ګوره په لیکچر کې موږ د کیلکولیټر پروجیکټ خبره کوو الریډي تاسو ته په پته چې کیلکولیټر پروجیکټ چې کوم ویډیو دا هغه موږ اپلوډ کړی و خو چونکی هغه چې کوم پروګرامینګ موږ کیلکولیټر د فارق له وغه سره سیمپل چې کوم بیسیک کانسپټس هغه موږ یوز کړو په لیکچر کې موږ د اوپ کانسپټ یوز کوو چې پای کې بعد موږ سره کلاسز اینڈ آبجیکټس کوم چې د اوپ سره مست یو هغه دی کنه نو کلاس اینڈ آبجیکټ کې موږ یوز کوو دغه سره انهریټنس کې موږ یوز کوو د کنسټرکټر چې کوم دی هغه کنسټرکټر چې سره کوم کانسپټ دی هغه پکې یوز کوو نو مطلب به موږ د پروجیکټ دای چې را او موږ زموږ کنسپټ موږ د اوف ریګارډینګ ویل چې هغه اوس موږ یو پریکټیکل وی باندې پاغې سره لګ ډېر هغه س ایکسپیرینس کو زموږ د مایند دې سره یوز ټو شي چې هاو وی کین یوز دوز concepts and real world programming and how we can solve the real world problems through that analogy of the OOP صحیح ده نو let's suppose موږ سره چې کوم پروجیکټ موږ په لیکچر کې خبره کوو هغه زموږ سره آوټپوټ به صدا رنګي چې زموږ سره به ټو نمبرز یا ټو نمبرز زموږ نه لکه لیټس سپوز فرست نمبر ورته انټر کمیټ 8 او سیکنډ نمبر لیټس سپوز ورته انټر کو 22 صحیح ده نو بیا به دا مونږ ته مینیو راکړي چې مطلب په دې دوه نمبر باندې ته ایډیشن کول غواړي سبټریکشن پی کول غواړي ملټیپلیکیشن پی کول غواړي که ډیویژن پی کول غواړي نو که ته غواړي چې دا دوه نمبر په خپل منځ کې 8 کما نو سیمپل فار ایډینګ A and B مطلب زموږ سره دا مونږ ته آبجیکټس هغه دا مونږ کوم ویریبل کې دا ویل زون سٹور کوم سره ویریبل A او B دلته تاسو دا سم لیکل شي دا سیمپل یو میسج دی لکه مطلب اوس چې کوم مونږه پروجیکټ په دې کلاس کې دغه ولته مونږه سولې کو چیرې فار ایډینګ first and second number press A نو A زموږ سره شي د ایډیشن لپاره for subtracting A from B نغیر پر زموږ سره S تم په ملټیپلیکیشن لپاره M and the division لپاره زموږ سره شي D دی نو سیمپل موږ خپل چوایس تلته انټر کوو چې مطلب په دې کم ټو نمبرز الریډي موږ انټر کړل دي چې فرست نمبر زموږ سره 88 دی سیکنډ نمبر زموږ سره 22 دی په دې باندې زه کوم اپریشن چې کوم دی پرفارم کول غواړم نو زموږ سره هغه ټایپ والا چوایس په موږ انټر کوو لیټس سپوز که زه غواړم چې زه د ملټیپلای کما څه شي دا A او B د خپلنس کې ملټیپلای کوم نو سو پر ملټیپلایینګ A and B we should press M صحیح ده نو موږ ولته څه وکړو دلته موږ سیمپل چې کوم دی M پریس کوو M پر ملټیپلیکیشن نو ګوره سیمپل زه څه کوم زه دلته فرند کوم سوري انټر کوم M چې کله ما M انټر کوم تاسو کته شي ماته چې د ملټیپلیکیشن اف A and B is 1936 صحیح ده نو 1936 زموږ سره دغه چې کوم ملټیپلیکیشن او د فرست او سیکنډ نمبر د زموږ سره دغه ریزلټ راغی سیمپل بیا به زموږ سره زموږ کیلکولیټر پروجیکټ به ایگزیکیوټ شي ولې به ایگزیکیوټ شي چې موږ یو لوپ لګولې دی دغه په تر باندې دا پروجیکټ زموږ سره چرته نه کیږي سوبر تاسو کله دا خپل اپلیکیشن تاسو کله دا سٹاپ کړئ نه تا دا کلوز کړئ نه نو سیمپل لیټس سپوز انټر کوم 55 and then I entered 22 and then زه غواړم چې په دې کوم اپریشن وکم لیټس سپوز وایم چې زری دا 55 نه 22 ماینس کوم سیمپل زرا غیر فار سبټریکشن والا پروسس چې کوم دی چای زما اس مطلب سبټریکشن او دا ما انټر کو نو چې کله دا زه انټر کما تاسو کته شي with the subtraction of A and B is 33 نو 33 زم سره تل انسر راغلی نو کیلکولیټر پروجیکټ به بیا چې کوم د ایگزیکیوټ کیږي بل چې کوم ټریکس به مون خبره کو نو هغه به هم منګه ته د لیکچر په اند کې تاسو ته خایو سیر ټریکس ډیر زیات امپورټنت دي اوکې ګوره دا سیمنګ چې کوم دا د میسج دا کتا سوای چې را مطلب دا A and B ته موږ درې کو نو هغه بس په کوم فرایل چې اوس موږ لیکو کومنګا کوم پروسس کوم سټیټمنټس د کوم د پروګرام د کیلکولیټر د فار کوم پروجیکټ موږ ډیزاین کوو هغه تاسو کولای شي بل دا چې مطلب دا پروجیکټ لکه مطلب کوم تاسو چې اوپس موږ وای سیکنډ سیمستر کې صحیح دا بی اس والا یا مطلب سیکنډ ایئر کې تاسو چې کوم د اوپ وای نو C++ صحیح دا ود اوپ نو هغه کې هم تاسو دا چې کوم دا نه پروجیکټ کتاب کې تاسو ز پروجیکټ په خپل تھیسس کې هغه انکلود کولای شئ صحیح ده سیمپل ز یو کلاس چې کوم دی هغه انټروډیوس کوم د کیلکولیټر په نوم سره صحیح ده او کیلکولیټر صحیح ده اوکې اوس دې کیلکولیټر کلاس چې کوم دی په دې کې زموږ سره لیټ سپوز دا کار کوم چې پرایویټلی زه کوم پرایویټ یا که تاسو پرایویټ ونه لیکئ نو هم زموږ سره کله ته ډایرکټ پوری کوم چې یار زموږ سره یو انټ A او B دی
نو دا هم زموږ سره ایز ا پرایویټ چې کوم دی کنسیډر شو. صحیح ده. کله تاسو څه ایکس سپیسیفایر ولګوئ نو هغه زموږ سره الریډي ایز ا پرایویټ چې کوم دی ډیل کیږي. بیا ځل دلته لیکم ځان سره پبلک. صحیح ده. د کیبورډ زمانه ګډوډ فروټ دی ماته مخې ته، نو دیټس وای زما سره هغه ټایپینګ کې لګي شو راځي. ښه اوکې، نو زموږ سره پبلیکلی زه څه کوم، اول ځان سره یو عالم وایټ کیز فرست اف ال به موږ دوه نمبر نو وایټ انفوټ به زه عالم وایډ انفوټ او دین چې کوم دی وایډ انفوټ او دین به موږ څه وکړو څه انفوټ چې کوم دی د یوزر نه به غواړو. سمپل موږ میسج چې آوټ کړو چې پلیز انټر فرست نمبر. صحیح ده. فرست نمبر چې کوم دی دا به موږ د یوزر نه غواړو. اوکې شو. اینڈ دین چې کوم دی سمپل موږ هغه چاته کوو موږ سی ان کو دا الریډي تاسو ته څه پته لري. ها سمپل بدل لاین زدا سی کافی کا ما کنټرول سی اینڈ هیر آی ام جست ډوینګ کنټرول وی. بیا موږ چې کوم سره سیکنډ نمبر دی هغه به سمپل موږ د یوزر نه والو. صحیح ده. هغه به سمپل موږ چې کوم سره بی دی بی ډیټا ممبر ته موږ اساین کو. صحیح ده. سمپل موږ د یوزر نه انفوټ واغستو. دین زه چې کوم دی یو بل ممبر فنکشن وایډ ډیټا ټایپ والا زه علامه د دې نه بعد څه شي. ښه اوس کې ګوره دلته موږ یو بل الو چایس. صحیح ده. کریکټر CHOIC چایس. صحیح ده. اوس داسې کار کوم چې دلته موږ د یوزر نه چایس خو به موږ لیټ والو. صحیح ده. اوس بس کار کوم مینیو چې کوم د خپل هغه دغه کو سمپل دلته کوم مینیو نیم سره ما چې کوم د ممبر فنکشن جنریټ کو. په دې کې سمپل چې دې کار زما سره سي چې موږ ته کوم مینیو په سکرین باندې موږ شو کوو چې یاره مطلب ته دا اپریشنز لپاره. صحیح ده. هغه مینیو موږ سمپل فرند کوو چې یاره فار ایډینګ یا داسې ولیکو چې فریس داسې په بریکټ کې به دننه ولیکو موږ فلس. صحیح ده. اوکې لایک دیټ. په داسې دغه کې هم تاسو هغه که وغواړئ پریس دا فار adding first and second number. صحیح ده. اوکې سمپل زه داسې لږ دا زوم آوټ کوم. press plus for adding first and second number. صحیح ده. then simple like that. دلته به موږ څه وکړو دلته به end of line ور واچو. صحیح ده. ښه سمپل دا لاین به موږ داسې څه کړو دا به داسې دا لاین به موږ کافي کړو. I am just doing Control C and here let me zoom out. So okay, Control V 4 times because we have 4 operations. Then taba زموږ سره چې کوم دی minus operation شي. صحیح ده. بیا زموږ سره multiplication شي دا غره فارم موږ سټریک هغه کو. صحیح ده. بیا سمپل زموږ سره division operation دی. Okay, so for first minus for subtracting دلته موږ سوال کله موږ ولیکو subtracting. دلته موږ سوال کو subtracting. صحیح ده. subtracting and دلته به زموږ سره چې کوم دی زموږ سره راشي multiplication. صحیح ده. multiplication for the multiplication. Okay, first the asterisk for multiplying دلته موږ multiplying ولیکو. صحیح ده. multiplying first and second number. Okay, and دلته موږ ولیکو for divide. press the for dividing. Okay, for dividing first. ها دلته موږ ولیکو subtract first from second number. صحیح ده. from second number دلته به زموږ سره چې کوم دی بیا شي first direct for multiplying first number by second number. صحیح ده. and دلته به زموږ سره شي first دا for dividing first number by second. okay دا first number کا تاسو دلته سره لیکل غواړئ نو هم تاسو داسې شي سمپل به دا څه کاپي کوم دا زموږ سره سمپل هغه میسج دی. صحیح ده. نو داسې د first سره تاسو چې کوم دی first number دلته بیا first number and I am here. okay, some more space and here as well. okay دا زموږ سره سمپل هغه مینیو شو کوم چې موږ وغوښته. اوس زه داسې کار کوم چې دلته به زه ځان سره یو end of line چې کوم دی هغه څه کړو سی آوټ وکړو. سی آوټ به موږ څه کړو end of line مین چې یاره زموږ سره لږ سپیس جنریټ شو د هغې نه بعد به سمپل دلته موږ یو میسج سی آوټ کړو چې enter your choice. صحیح ده. سمپل به زموږ سره دلته شي چې please okay please enter
یور چایس صحیح ده چایس چې کوم دی هغه موږ د یوزر نه څه کو هغه انټر کو پلیز انټر یور چایس او د هغې نه بعد دلته موږ سی ان والو چایس صحیح ده سی ایچ او آی سی چایس اوکې سمپل تاسو پوه شئ بری کې سره کټ ساينس نشته ښه اوس داسې کار کوم چې کله موږ د انپوټ د پروجیکټ چې کوم دی دا موږ څه کوو دغه موږ خد دغه کې روسته هم موږ هغه سمپل هغه برشته وکړو اوکې دې پور تاسو پوه شئ چې سمپل موږ یو انپوټ ممبر فنکشن واغستو پای کې چې کوم د یوزر نه کوم د انپوټ سو هغه ته موږ واغستل دین منیو چې کوم زموږ سره ممبر فنکشن پای کې سمپل موږ چې کوم منیو هغه په سکرین شو کړه او یوزر ته مل چې مطلب کوم ټایپ اف اپریشن ته په دغه ټو نمبرز باندې پرفارم کول غواړي دا غینه بعد زموږ سره چې کوم د ډسپلی موږ یو بل جوړ کو چې پای کې زموږ سره سمپل موږ ته زموږ کوم ریزلټ هغه موږ ډسپلی شي صحیح ده سمپل بل ته موږ ولیکو وایډ ډسپلی وایډ ډسپلی صحیح ده وایډ ډسپلی اوکې په دې ډسپلی ممبر فنکشن کې به اوس موږ خپل قصه کوو قصه وسنګ کوو دلته اوس دا ټول کار موږ کوو د سویچ سټیټمنټ الریډي سویچ سټیټمنټ په ډیټیل سره ویلې نو که تاسو نه کتلې نو تاسو لاړ شئ سویچ سټیټمنټ په ډیټیل سره وګورئ صحیح ده اوس داسې کار کوو چې سویچ سټیټمنټ چې کوم دی د تاسو ته داسې لږ خیمه په سویچ سټیټمنټ کې دلته سویچ سټیټمنټ موږ پاس کوو سی ایچ او آی سی چایس موږ وایو چې هر کچرته زموږ سره یو یوزر دی دیټ سپوز زموږ سره اوکې هیر this one دا زموږ سره کلاس دی اوکې ها اوس موږ داسې کار وکړو په سویچ سټیټمنټ موږ دلته چرته وایو چې زموږ سره کیس موږ کیسز جوړو کیسز زموږ سره داري کې چرته زموږ سره کیس زموږ سره پوزټیو وي بیا زموږ سره صحیح ده سمپل اول موږ ځان سره کیسز اخلو صحیح ده زموږ سره 5 کیسز دی هغه سټرکچر چې کوم دی هغه لږ زر بیلډ کوو اینڈ بریک داسې دا زما شکل کنټرول سی اینڈ هیر 4 چایسز دي نو 4 ټایم به زه څه کوم دا به زه داسې پیسټ کوم د هغې نه بعد به زموږ سره یو ډیفالټ چې کوم دی ډیفالټ هغه راشي صحیح ده اوکې ښه اوس داسې کار کوو که موږ ورته وایو که یاره زموږ سره چایس چې کوم دی هغه پلس مطلب یوزر چې کوم دی دغه پلس اپریشن کول غواړي نو ته داسې کار وکړه چې ته زموږ سره سمپل دلته یو میسج چې آوټ کړه چې the sum of first and second number is یا به داسې موږ هم کولی شو داسې به ډېر غوره که موږ وکړو چې د sum of داسې موږ وکړو چې د sum of first او second نه چې د sum of هغې په تر بیا بلته موږ سمپل a چې کوم دی هغه فرینډ کو او بیا زموږ سره وایي چې د سم اف ا اینډ او د هغې نه بعد دلته ورسره موږ ولیکو بي اوکې دلته اینډ اف لاین دلته زموږ سره میسج راشي چې یاره د سم اف ا اینډ بي دلته به ښه موږ ورسره بل میسج بي سوري دلته خو نه دی فکر کنټرول ایکس اینډ دلته صحیح ده نو زموږ سره راشي یاره د سم اف ا اینډ بي B is equal to what is equal to دلته به سمپل منګه وکړو چې a plus b صحیح ده a plus b سمپل دا چې زر تر دا نور هم کومه چې تاسو ته پته ولګي چې مطلب سمپل هم دا پروسس دی صحیح ده د نور د لپاره هم زه د لږ سپیډ اپ کومه اوکې نو ګوره دلته موږ سمپل تاسو وګورئ موږ سمپل څه قصه وکړه موږ سمپل ویل کېږي چې زموږ سره ماینس سی صحیح ده زموږ د چایس ماینس ان د سبټریکشن اف a فرام b زموږ سره به رزلټ راشي صحیح ده د هغې نه بعد زموږ سره دا رزلټ او دا ټول قصې موږ وکړې اوس ډیفالټ به هم پکې موږ اساس دغه چې کوم دی میسج چې هغه ډیفالټ پاس کړو مطلب که زموږ سره یو یوزر داسې چایس انټر کړي چې هغه زموږ سره لکه مطلب اډوین صحیح ده دلته سمپل موږ بیا ولیکو چې چایس زموږ سره انویلډ چایس دی صحیح د هغې لپاره موږ دلته څه وکړو موږ به ولیکو چې زموږ سره انویلډ چایس انویلډ چایس صحیح ده سی ایچ او آی سی مطلب دا چایس اډو زموږ سره ویلډ دی نه دغه څلور چایسونه علاوه دا چایس ته انټر کړی دی اوکې ښه دا څه وشو د دې نه بعد زموږ سره سمپل زموږ سره دا قصه را لیټ می سم وټ زوم اوټ دلته زموږ سره آی تھنک سو چې دا یو اوکې ښه چایس اوکې سمپل از دیټ ټیکس ښه اوس به موږ داسې کار وکړو چې بچی د لوي شه
دلته مونږ راشو مین دونج کوم مین فنکشن دی هغه ته په مین فنکشن کې بلته ز سمپل یو میسج سی اوټ کما سی اوټ مونږ کو یو خپل ته چې کوم دی /t ولګم ټیپ د فار چې سپیس مونږ کریټ کو یا ډبل ټیپ یو سنگل آیټم ډبل ټیپ هم خرابه د خبره نه ده دلته باز سټریک ولګم 1 2 3 الته سمپل مونږ لیکو چې کال calculator صحیح ده okay like that and here as well as 3 okay داسي ها دلته زموږ سره دا وشو دا غینه بعد به سمپل مونږه دلته سی اوټ کو سی اوټ بک end of line مطلب for creating space okay like that ها okay شو دلته به هم مونږه سی اوټ کو end of line دا صرف د سپیس کریټ کول لپاره چې مطلب بیا هم کله لوپ ولګو نو هغه څه به سره بار بار کیږي و سمپل اولنې کار زموږ سره دا چې یاره مونږ به انپوټ ښه زه دلته د کیلکولیټر کیلکولیټر LATR کیلکولیټر یو کار مې کلی وی نو ډېره به ښه وی چې دا هر څه مونږه دلته به داسې کار وکړو دا به زه د نظر کنټرول ایکس کوم او بچې دلوي شه په دلته به زه چې کوم زموږ سره کیلکولیټر دی زموږ سره کلاس نیم دی زه به یو کنسټرکټر چې کوم دی هغه څوک هغه مونږ دلته دا کو صحیح ته ډیفاین کړو کنسټرکټر اوکې په کنسټرکټر کې به زموږ سره بیسیکلی کار دی چې دلته به زموږ سره اوکې I am just control Z like that هغه قصه بیا مطلب ګرانیږي نو سمپل به مونږ دا څه د ځینې داسې کو کنټرول ایکس and here I will put here control V دلته مونږه فیس کو صحیح ده او هغه نه بعد بلته زو یو کنسټرکټر چې کوم دی هغه ډیفاین کوم control C and here control V okay اوس د دې کنسټرکټر زموږ سره کوم باډي ده کنسټرکټر باډي کې به دنه مونږه دا خپل قصه راولو صحیح ده I control V okay دلته به سمپل مونږه دا لاین کافي کو control C and here control V okay now constructor کار به زموږ سره دی چې دا سمپل مونږ ته میسج شو کی دا غینه بعد زموږ سره چې کوم دی راغی کیلکولیټر د کیلکولیټر د فار وجه داسې کار وکم چې زبا کریټ کوم یو ایج ابجیکټ او د ابجیکټ په ترو باندې وځه کال کوم ول انپوټ زمونږ چې کوم انپوټ ممبر فنکشن دی هغه وځه کال کوم دا غینه بعد با دا غینه بعد زموږ سره چې کوم زموږ سره ایج ډاټ منیو دا زموږ سره منیو راشي ا منیو مونږه کال کو صحیح ده او دا غینه بعد زموږ سره چې کوم دی ایج ډاټ ډسپلی چې زموږ سره کوم دی هغه مونږه کال کو صحیح ده اوکې خو دلته زموږ سره اول چې کله انپوټ راځي نو انپوټ خو د منیو بیا رااله خو د منیو نه مخکې بلته مونږه یو میسج سی اوټ کو او سی اوټ به داسې کو بچې دلوي شه چې په دې کې بلته مونږ ولیکو دلته به هم مونږه forward slash tab ولګو sorry forward slash and tab and here به مونږ ولیکو menus with 3 strikes menu I think so spelling will be like that okay ها دلته به ورسره مونږه سمپل end of line ورواچو sorry end of line okay ها هغه مو شو okay result I think so زمونږه بالکل ښه اوس مونږه غواړو چې یو کار یو فیر خو زموږ سره د هر څه وشي لکه لیټ سپوز کته دا پروګرام رن کوم ګورو چې is there any error or somewhat like that calculator صحیح زموږ سره calculator project شو okay let me save this project دلته زموږ سره یو error راغی expected at the end of the input okay دا زموږ سره error دار چې د main function زموږ سره close هغه نشته صحیح ده نو ګورو اوکې زموږ پروګرام بالکل کمپلیټلی رن شوی راشته زه کوم مخکینی چې هغه مونږ آف کو اوس ګور زموږ سره راغی چې انټر فرست نمبر صحیح ده لیټ سپوز ما انټر کو 90 صحیح ده بیا دا 90 زول انټر کوم لیټ سپوز ما سره شو 55 او ساری 6 می وو لیټ سپوز 6 and then ما انټر کو 94 اوکې زه غواړم چې را مینیو زموږ سره رااله menu زموږ سره رااله چې for press plus for adding first number and second number press minus for subtracting first number from second number press asterisk for multiplying first number by second number and press the backward slash for dividing first number by first number صحیح ده first number دلته by second number no please enter your choice let's suppose که زما choice دا دی چې دا دوان زیټ کول غواړم نو زه به سمپل خپل choice چې کوم دی انټر کوم پلس او زموږ سره بعد راشي چې the sum of 6 and 45 okay 100
زموږ ریزلټ بالکل هغه برابر راغی. نو اوس زه داسې کار کوم چې بچې د لوي شاه اول خو دلته زموږ سره کوم منیو ده دلته په دې منیو کې زه دلته لږ هغه سپیس کریټ کول غواړم. سمپل به زه سی آوټ کوم اینډ اف لاین لایک دیټ او سمپل به داسې دا زه کافي کوم کنټرول سی اینډ هیر کنټرول وی. د هغې نه بعد زموږ سره چې کوم دی دلته مونږ یو مسټیک کلی دی اوکې د سم آف اے اینډ دلته به مونږ لږ داسې سپیس چې کوم دی هغه جنریټ کول غواړي. صحیح ده اے اینډ بی از دلته داسې صحیح ده داسې زر زر دا سپیس چې کوم دی دا د سم آف اوکې هیر رایټ از ویل د سم آف اے زموږ سره دلته اس سپیس راشي بیا زموږ سره فار کې سپیس راغی بیا په بي کې دلته داسې سپیس پکې تاسو یو یو چې کوم دی هغه جنریټ کړئ. صحیح ده دا زموږ سره سمپل ایزي خبره ده چې داسې څه هغه نشته ساري دلته نه دلته نو دا سپیسز چې مطلب زموږ فارمیټ لږ داسې هغه همیشه چې کوم دی لږ ښه راشي نو هغه به ډېر بیا ښه ښکاري. ښه آی تھنک سو دغه ښه اوس ګوره زه غواړم چې یاره دا پروسیجر دې زموږ سره اینډ کېږي نه دا پروسس دې زموږ سره چې کله مونږ یو ټایم خپل کلکولیشن وکړو نو سیکنډ ټایم دې بیا مونږ هغه وکړو. د هغې لپاره بلته سمپل مونږ وایل چې زموږ سره کوم لوپ دی وایل لوپ هغه مونږ ولګو د وایل لوپ په باډي کې به چې کوم زموږ سره دا سټیټمنټ دا کوم زموږ سره ټوله قصه ده دا به وایل لوپ په باډي کې دننه مونږ ګوره راوسته. صحیح ده نو دلته به زه دا وایل لوپ څه کوم دا به زه کوم هلته به زه ولیکم ټرو مطلب دا آلویز زموږ سره به ټرو دا به زموږ سره آلویز چې کوم دی لوپینګ زموږ سره سټارټ یو ټرو دا به زموږ سره ټرو راځي. صحیح ده ښه بل زموږ سره چې کوم دی که تاسو دلته د دې کالکولیټر زموږ سره چې کوم دی وټ هیر کالکولیټر دلته اوس اینډ اف لاین چې کوم دی زه یو بل هم جنریټ کوم چې لږ سپیس زموږ سره هغه کریټ شي. اوکې لیټ می رن دس پروګرام. اوکې نو زمونږ پروجیکټ چې کوم دی هغه راغی وایي چې یاره انټر فرست نمبر لیټ سپوز ما انټر کو 55 بیا ما سره لیټ سپوز بل شو 23 اوس مینیو زموږ سره اعلی نو لیټ سپوز زه غواړم چې دا دواړه دې زه څه کوم ملټیپلای کوم د هغې لپاره سمپل زه د ملټیپلیکیشن یا نسټریک سمبل هغه انټر کوم نو ما ته وایي چې د ملټیپلیکیشن آف 55 ان 23 از 1265. صحیح ده بیا زموږ سره اګین کالکولیټر پروجیکټ زموږ هغه چې کوم دی رن شو بیا ما ته وایي چې فرست نمبر لیټ سپوز ما 44 11 and I just wanted to subtract 11 from 54 so I am just my choice is minus operator so the subtraction of 44 sorry subtraction of 11 دا زموږ سره داسې پکار و چې دلته موږ بیا اول کلی یا وټ ایور که داسې موږ وکړو بیا زموږ سره هم سره راځي subtraction of 44 the subtraction of 11 from 54 is 33 دا میشي تاسو داسې هم چینج کولی شئ. صحیح ده یا موږ داسې کله چې د سبټریکشن اف فرست نمبر فرام سیکنډ نمبر صحیح ده نو هغه بیا زموږ سره داسې راته بیا زموږ سره موږ سمپل که وغواړو چې یاره که د اولنۍ نه سیکنډ دغه کوو نو بیا موږ وایو چې یاره دلته زموږ سره ویر هیټ از د پلس فار سبټریکټینګ د نمبر فرام دیټ. اوکې نو زموږ سره بلته موږ داسې کار وکړو چې د سبټریکشن اف اے فرام بی A from B and B from A. The subtraction of B from A is دلته به سمپل دا مونږ کو B from A نو دلته به زموږ سره بچې د ویشه دا مونږ کو B from A. صحیح ده لایک دیټ ناو اوس موږ خپل چې کوم دی هغه پروګرام رن کوو نو اوس زه بیا بیرته چې کوم دی سپوز زه انټر کوم 44 and then 22 او زه اوس په دې باندې سبټریکشن اپریشن کوم نو ما ته وایي چې سبټریکشن اف 22 from 2 دا اوس زموږ سره راغی ریزلټ صحیح راغی خو دا مونږ بیرته A ماینس بي کو. صحیح ده A ماینس بي نو زمونږ ریزلټ به اوس بالکل اکوریټ راځي. صحیح ده میسیج به هم زموږ سره برابر راغی زموږ ریزلټ هم هغه به اکوریټ راځي. ښه یو مسله کې بل امپورټنټ مسله ده بالکل هغه شکر ته مې ذهن ته راغله هغه مسله هم تاسو ته ښیم ښودله دا یو ریزلټ وښیمه زموږ سره آی ډي ایر راغی یار دا آی ډي ایر چې زموږ سره راشي نو سمپل دا دغه مسله دی چې بیا زموږ سره په دا نه ایگزیکیوټ کوي سمپل زه بیرته نیو فایل علم دا کوډ ته هلته پیسټ کوم اګین یې رن کوم او نیم مله سمپل چې کوم دی هغه ما چینج کو مطلب نور څه نه خو چې کله آی ډي ایر تاله درکړي نو بیا سمپل زموږ سره هغه آی ډي کنفیوز کېږي سم وټ. صحیح ده دومره پاورفل آی ډي نه ده ځکه ښه نو زموږ سره لیټ سپوز 55 ته د نظر 22 ماینس کوم ماینس اپریټر نو ما ته وایي چې د سبټریکشن اف 22 پرامپټ دا اوس بالکل زموږ سره ریزلټ اکوریټ راغی. ښه اوس ګوره بل یو ایشو ده هغه ایشو څه ده که چېرته زه تاسو ته هغه ریزلټ اول وښیم نو تاسو به ډېر ښه پوه شئ په هغه ایشو باندې. صحیح ده ایشو دا ده که چېرته زه داسې کار وکړم
چې زه وایم چې یاره زما سره دی 5 او دا فرست نمبر 5 دی، سیکنډ نمبر زما سره 10 دی. زه غواړم چې دا 5 چې کوم دی دا زه ډیوایډ کوم په 10 باندې، نو مطلب لکه 5 زه کوم په 10 ډیوایډ کوم نو ریزلټ به زما سره راځي په 0.سم کې 10 کې راځي. صحیح ده. نو که زه چېرته دا وکړم نو زما سره به ریزلټ 0 راځي، نو 0 خو نه راځي که نه، دلته زما سره ریزلټ فالس راغی. نو دغې دپاره موږ داسې کار وکړو، زما سره 2 آپشنز کېدای شي. یو خو دا ده چې دا زموږ سره چې کوم دی موږ فلوټ اخیستی وی، هغه هم یو ښه دغه آپشن و. که دلته موږ داسې کار وکړو چې د اینډ په ځای باندې موږ دلته څه کړو، دا زموږ سره وکړو فلوټ. صحیح ده، FLOT فلوټ کو. او که داسې فلوټ نه کوئ نو تاسو بیا سمپل دغې چې کوم سره ډیویژن والا په سویچ سټیټمنټ کې چې کوم د ډیویژن دپاره کوم کیس موږ اخیستی و د هغې ریزلټ نه مخکې سمپل موږ فلوټ ولیکو نو هم زموږ سره بیا برابر راځي. لیټ سپوز زما سره زه ډیوایډ کوم 5 په څه شي باندې، لیټ سپوز 4 ډیوایډ کوم، دا هم سره زه ډیوایډ کوم نو دا زموږ سره ګوره تاسو کتلی شئ 1.25 راغی. نو زموږ سره زموږ ریزلټ اکوریټ راغی. ښه، اوس زموږ سره بل یو هغه چې تاسو ته کوم ما وایو ټریک، نو هغه ټریک دا دی چې لیټ سپوز زما سره داسې کار دی بچې د لوی شه که زه سویم دلته په دې مین فنکشن کې زه وایم چې یاره دا انپوټ زما سره ته راغلی، دا انپوټ د کوم ځای دی، لکه مطلب زه کنفیوز کېږم یا کنفیوز کېږم نه، خو زه وایم چې یاره زه ډایرکټ لاړ شم انپوټ ممبر فنکشن ته. نو د هغې لپاره سمپل اولنی ټک دا دی چې تاسو کنټرول چې کوم دی کنټرول د کیبورډ نه کله تاسو کنټرول بټن پریس کړئ نو ستاسو دلته را هینډ دا نشان راشي. نو کله زه په انپوټ کلیک کوم نو ما ډایرکټ زما د انپوټ ممبر فنکشن ته راولي، مطلب دا انپوټ ممبر فنکشن ته زه رالم. دلته بیا دا زه ډسپلی ممبر فنکشن ته راتله یا مینیو ته راتله غواړم نو سمپل زه کنټرول کلیک کوم، په کنټرول چې زه کله کلیک کوم نو ما ډایرکټ هغه ممبر فنکشن ته راولي. صحیح ده. د هغې نه بعد کله زه کلکولیټر باندې کلیک کوم، مطلب کلکولیټر کلاس چېرته دی نو ډایرکټ دلته زه کلکولیټر ته هغه رالم. صحیح ده. نو دا زما سره یو ټریک دی. اوکې، د هغې نه بعد که زه مطلب غواړم چې دا ایج نو خو الریډي زموږ سره دلته دا ریکریټ شوی، که دلته زه پرې ایج کلیک کوم نو ګوره ډایرکټ دلته دا لاین موږ ته چې کوم دی هغه سلیکټ شو چې مطلب دا ایج چې کوم زموږ سره دی دلته موږ د کلکولیټر لپاره یو آبجیکټ کریټ کړی په دې لاین کې دی. صحیح ده. داسې زموږ سره دا هر څه کار کوي. اوکې، ښه، په دغه زموږ یو ټریک بل ټریک زموږ سره دا دی که چېرته زه داسې کار وکړم لیټ سپوز هیش انکلوډ آیو سټریم، په دې باندې هم تاسو پوه کړم چونکې که تاسو غواړئ نو ښه ده چې تاسو پرې پوه شئ. صحیح ده. std and main او دلته زه داسې کار کوم بچې د لوي شه چې سمپل زه یو انټیجر a او b علمه. صحیح ده. a and b او ساري a and b and then زه سمپل څه کوم سی آوټ کوم چې enter first number okay like that. او زه بس کوم دې ته بس سین کوم دا ریزلټ به سین کو a ته like that او سمپل به دا زه کاپی کوم داسې کنټرول سی. اس تاسو زه یو بل دا خیمه کنټرول وی او دا غینه بعد بل ته موږ سکو دا موږ کو بی او دا به سمپل موږ کو سیکنډ. صحیح ده. سیمه کو دا موږ کو سیکنډ. اوکې، سمپل موږ چې کوم دی ولیکو چې یاره زموږ سره سی آوټ کا چې the sum of both numbers are د both numbers چې کوم زموږ سره سم راغی هغه زموږ سره شو او زموږ سره شو a plus b. صحیح ده. اوس کله ته داسې زه دا اکزیکیوټ کوم دلته سمپل دې ته ورکړم چې a b. صحیح ده. دا په a b نیم سره ما سیو کړو نو سمپل زموږ سره به 2 نمبرز به موږ انټر کړو، لکه لیټ سپوز ما فرست نمبر انټر کړو لیټ سپوز 66 او بیا ما انټر کړو 99 دا زموږ سره سمپل دی ریزلټ راشي. اوس ګوره کله چې موږ دا اکزیکیوټ کړو دلته زموږ سره په الریډي په ډیسکټاپ باندې په کوم ځای باندې چې کوم تاسو د خپل فایل سیو کړي ستاسو سره یو اکزیکیوټیبل فایل راشي، لکه زما سره دلته دا اکزیکیوټیبل فایل a b راغلی. نو که زه دا ګوره که زه د دې a b زموږ سره دا کم سی پلس پلس دا کم فایل دی صرف سورس فایل دی، که دا زه ډیلیټ کم زما سره سمپل دا اکزیکیوټیبل فایل نو زموږ ټول کار کېږي. صحیح ده. لکه دا زما سره یو اپلیکیشن شو، لکه تاسو موبایل کې کلکولیټر نو کله زه اوس ګوره دلته زموږ سره شو دا چې کله زموږ سره جنریټ شي لکه مطلب دا 2 نمبرز ما ورکړل چې کله دا زه انټر کوم زموږ سره ریزلټ موږ ته ونه ښایي خو بس ډایرکټ بیا دا سټاپ کېږي. دغه که ته غواړې چې یاره دغه کوم اکزیکیوټیبل فایل دی په دا کې ما ته د ریزلټ شو کېږي دغه ما ته هلته سټاپ کېږي مطلب ډایرکټ دې نه تښتي. د هغې لپاره سمپل ته بیا زموږ سره یو سیسټم پاس چې کوم دی په دې نیم سره سیسټم پاس
دا سیستم پاس زموږ سره دا کار کوي، زموږ سره دا زموږ چې کوم ریزلټ دی دا مو ته په سکرین باندې په دغه ایگزیکیوټیو فایل کې هغه څه کوي، هغه ودرې. خو دا زموږ سره دا لاین صرف په وینډوز کې کار کوي، صحیح ده. په مطلب میک یا زموږ سره چې کوم دی هغه کې کار نه کوي، په لینکس اپریټینګ سیسټم کې یا وټ ایور. نو ګوره چې زموږ سره کله دا مونږ رن کوو، زه دغه زموږ سره چې کوم ایگزیکیوټیبل فایل دی اے بي چې اوس کله زه دا بیرته ان کوم، ګوره هلته مپ کې هغه انکلوډ کړو که نه. نو اوس چې ګوره زه کله داسې کار کوم، زه اوس 55 او 33 زه ایډ کوم، نو ګوره زموږ ریزلټ راغی 88، صحیح ده. نو هغه ونه تښتېده ایگزیکیوټیبل فایل. داسې که زه دا ګوره د هر څه ډیلیټ کړم، زه بیرته راشم ډیسکټاپ ته، صحیح ده. داسې زه د هر څه ډیلیټ کړم، لیټ سپوز کالکولیټر پروجیکټ زموږ سره کم دي، لکه لیټ سپوز دا شو، دا زه هر څه ډیلیټ کړم، لکه لیټ سپوز داسې تاسو مطلب دا به ګوره کالکولیټر چې کوم زموږ سره سورس کوډ تاسو کتئ چې هغه سی پی پی فایل هغه ما ډیلیټ کو. اوس چې کوم زموږ سره کالکولیټر پاتې دی، نو دا زموږ سره که هر څه موږ ډیلیټ کړو، زموږ سره سمپل دا یو کالکولیټر موږ پرېږدو، دا هم زموږ سره داسې اپلیکیشن کار کوي څنګه زموږ سره موبایل اپلیکیشن وي. په دې باندې خپل ټول اوس هغه پرفارم کولی شئ، ستاسو راډیو د سره سورس فایل وي نه، صحیح ده. ګوره دا دواړه زه څه کول غواړم، دا زه سمپل ایډ کول غواړم، نو زه سمپل ته پلس ایډ کوم، زموږ سره به دي انویلټ چای زموږ سره راغی، ځکه موږ ایکول ساین کړی. اوکې ډزنټ میټر، زه لیټ سپوز داسې ما انټر کو، داسې بیا زه نور څه نمبر انټر کړم او دلته زه څه کوم، زه پلس چې کوم چایس دی هغه زه انټر کړم. نو ګوره موږ ته د دې دواړو چې کوم سب دی هغه دلته راغی، صحیح ده. نو دا زموږ سره ګوره هغه یو اپلیکیشن شان کار کوي، زما سره د سورس فایل شته دی، نو خو زموږ سره په دې نه په تر باندې خپل ټول کیلکولیشن کولی شو، او دا زموږ سره یو اپلیکیشن شو، صحیح ده. امید لرم دا لیکچر تاسو خوښ شوی. ټایم راکول جهر من الله فمان